دا پاور چې لیکلی ده RST په RT کې سولر د شمسي لاینونه وصل سوي دي او دا کوم لاینونه چې درې راغلي دي UVW دا د سمرسیبل یا د موټر لاینونه دي څه ده دا موټر لاینونه دي دا درې لاین دا موټر دي او دا دوه لاینونه چې راغلي دا د سولر او د شمسي وي دا تللی داسې دا به سولر تر وصل کړو دا دی راغلی خاصه باغ دا وتړه وصل شو په بل ځای کوم لاین خلاص نه دا دغسې راغلی دی د یو مثبت یو منفي تر پایه پورې 10 دانې شمسیان دا دي وصل سوي دي دلته بیرته مثبت او منفي وتلي دا دي دغه تار هم دا د راغلی مثبت او منفي له دې سره وصل سوي څه ده دا راغلی تر پایه پورې دلته په خپل منځ کنکشن اخیستی یو بل سر ته مثبت او منفي وتلي دي یوه شمسي چې ده 10 ولټه ده 10 ولټه ده او 8.5 امپیره ده یو دانه شمسي 10 ولټه 8.5 امپیر 10 دانې شمسیان دي ټوټل څو ولټه جوړیږي او څو امپیره جوړیږي نو دا اوس راځو موټر اینویټ پروګرام درته ګورو اوس ورځو د اینویټ پروګرام سیټ کوو اینویټ ته برق راغلی ده کوم سکرین کې چې پړک کوي دا سم نه راځي په کیمره کې د دې لپاره یو رقم کاغذ ده په هغه کې سیټ راځي هغه کاغذ اوس موجوده زه نه لرم اوس پاور اپ لیکلی ده اوس یې پروګرام سیټ کوو د 6 شمسي او 4 انچ سمرسیبل 10 متره بور کته تللی ښه پی آر جیر ته وګو پی او راځي پی او پی بي کوو پی بي چې رالو پی بي پی انټر کوو ډیټا انټر لیکلی څه ده دا اوکې ده ښه داسې مو کېږدو دلته پی بي 00 رال دا بیا انټر کوو دا یو راځي دا 0 کوو هغه کوم پاور اپ سره لیکلی و هغه ورک شو ښه بیرته پی بي کوئ پی بي پی آر جي چې مو وویل پی بي راځي پی بي کې پی بي 01 راځي دا بیا اوکې کوو دا یو راځي دا 0 کوو اوس دا پی بي 2 رال دا پی بي 4 ته بیایو دا په اتیا کې ولاړ ده دا باید موږ د 6 شمسیانو لپاره په 10 کې ودرو په 100 کې پوره ودرو ښه دغه لاندې شفت بټن ده دا برته ووهئ اخري ستوری به غورځي بیا به ووهئ د 8 به غورځار شي د 8 به داسې نه کړې 10 به یې 10 به پې انټر کړو اوس پی بي 05 رال پی بي 05 به انټر کړو دا به ټول صفرونه وي دا به بیا د لاندې شفت بټن ده تر انټر لاندې دا برته وګورئ اخري 0 یې غورځي دا به 15000 ته ورسوو دا 15000 ته ورسو دا به بیرته پې انټر کړو ښه دا کار خلاص شو انشاءالله پروګرام اوس 15000 باندې ولاړ ده سټارټ پې وکړو رن نمبر یې سټارټ کړو
اوس یې نیوټ شپږ دېرش کې چلیږي. کله چې شمسي و زور زیات وي، د طاقت زیات وي، دا نمبر 500 ته 15 ته ځان رسوي او هغه وخت تر دغه زیاتې اوبه هم کاږي. اوس مې ګر او خزر منډه دلته د سولرو سولرو انرژي راځي، برق راځي، ډي سي برق راځي. او دا انویټ چې ده دغه یې په اي سي 380 ولټه باندې بدلوي. 1 کیلو واټه انویټ ده. لرې راوړ دا د شمسي و برق زیاته شلو شمسیانو یوه شمسي 10 ولټه ده. د شلو شمسیانو هغه د 600 ولټه برق راځي. نو موږ میګر تر 1500 زیات ولټیج نشي اخیستلی. ډي سي برق چې ده دغه 1500 باندې ولاړه ده، ډي سي نشي اخیستلی. اوس یې اي سي تړوو، آوټپوټ یې ګورو. دا انویټ څومره برق باسي؟ 380 ولټه چې شمسیانو برق سپری 380 ولټه باسي. اوس 340 ولټه باسي. اي سي 240 ولټه ده. دا تاسو ګورئ 340 ولټه ده. 3 پیس 340 ولټه ده. 3 پیس یعنې 3 لاینه 340 ولټه آوټپوټ کوي. ښه 10 دانې شمسیان دا دي، 5 دانې لاندې دي، 5 دانې پورته دي. او له دې چوکاټ چې لاین راغلی دا بل چوکاټ سره وصل سوی ده. 10 دانې شمسیان دا دي، 5 دانې لاندې دي دا ګورئ او 5 دانې پاس دي. 20 دانې شمسیان دي، بیا ټولو لاین سره یو سوی ده، بیا د انویټ خواته تللی ده. او د دې شمسیانو یو له بل سره مثبت له منفي سره وصل سوی او د یوې شمسي مثبت د بلې منفي، د یوې مثبت د بلې منفي تر پایه پورې دغه رقم ته وصل سوي دي. په اخر کې یو مثبت وتلی، بل سر ته منفي وتلی. هغه دوه ویرونه راغلي دي د انویټ خواته او ټول ولټیج جوړ کړی دی 600 ولټه. په دې چوکاټ کې د انویټ لپاره ځای جوړ سوی دی چې له اوبو له بارانه ساتلی وي او دلته کلفیږي، څوک یې پورته کولی هم نشي. اوس ورځو د اوبو په خوا باندې لمر هم یو څه کمزوری ده، نو اوبه به یو څه کمې وي او دغه کومې اوبه چې دي دا درنې دي، خاوره سږه پکې ده. په دې خاطر باندې اوبه یو څه کمې دي. نلۍ بیا هم ډکه ده. که چېرته د سږې نه وای او د خاورې نه وای پکې نو اوبه به لا تر دغه هم زیاتې وای، ډېرې به وای. اوس اوبه درنې دي، په زور یې راپورته کوي. دا کوم پایپ چې دی اوبو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا پوره 4 انچه ده او دا خو کافي اوبه دي، بیخي زیاتې دي او د یوې کروندې لپاره دا پول بس دی. نور مې نو په الله سپارم. خدای په امان. بای بای.
سلام دوستانو، زه یم زعفران صادقي. زما د چینل نوم دی صادقي ورکشاپ. که تر اوسه زموږ چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی، په داسې خط کې سبسکرایب راځي، په دې کلیک وکړئ. تر څنګ یې غنټۍ علامه راځي، په دې کلیک وکړئ. بیا درې اپشنه خلاصېږي، په سر کې آل اپشن دی، په دې کلیک وکړئ. دا د دې لپاره چې زما هره ویډیو تر تاسو پورې ورسېږي. که مې ویډیو خوښه